برمودا مثلث. شیطانی سمندر، برمودا مثلث او الوتونکي کابونه. دریمه برخه، آزاد ژورنالیزم چیرته ده؟ د امریکا ذهني غلامۍ کې اخته خلک دا غذای او رسنیو د خپلواکۍ په ستاینو نه ستړي کیږي. دا فکر یوازې تاثر ده، که نه دوی هم پوهیږي چې امریکا کې یوازې په هغه چارو د لیکلو ازادي ده له کوم چې د هلته شته پټو ځواکونو ګټو ته زیان نه رسیږي. مګر هر هغه خبره چې دوی پټ ساتل غواړي، د هغې په اړه د امریکا ولسمشر هم باید خپله خوله بنده وساتي. د برمودا مثلث او الوتونکو کابونو په اړه سلګونه څېړنیز ګروپونه جوړ شوي دي. څېړنې شوي، مګر راپور یې هېڅکله ښکاره کېدو ته نه دی پرېښی. ټول راپورونه په دوسیو کې بند شوي. که چا د دوی خبره نه ده منلې او خپلو څېړنو ته یې دوام ورکړی، نو هغه له ژوند څخه لاس مینځلی دی. په پیل کې د الوتونکو کابونو د حقیقت پټولو لپاره د پټو ځواکونو له لوري دا پروپاګند کېده چې د الوتکو کابونو د لیدو شاهدي ورکوونکي وهمي یا فنټسي پرونو دي. مګر کله چې د سپینې ماڼۍ په سر په یو وخت 20 الوتونکي کابونه ولیدل شوه، نو بیا بله بهانه جوړه شوه. خلکو ته دا وویل شو چې دا د کومې بلې سیارې مخلوق دی چې د چکر لپاره زموږ ځمکې ته راځي. تاسې خپله پوهیدای شئ چې که دا د بلې سیارې مخلوق وي، نو د دوی په اړه څېړنه کوونکي ولې د مرګ په خوب ویده کیږي. بېطرفه څېړونکي په دې باور دي چې خامخا د دوی په اړه داسې څه شته چې په امریکا کې شته ډېر ځواکمن لاس یې له نړۍ څخه پټ ساتل غواړي. همدا علت دی ډاکټر جوزف چې د الوتونکو کابونو او برمودا مثلث حقیقت ته په رسېدو بریالی شوی و، په پټ ډول ووژل شو. ډاکټر جوزف د خپلو نظرونو په اړه د ډاکټر ویلنټاین سره د خبرو کولو لپاره روانو، مګر په لاره کې ووژل شو. د هغه د موټر اګزایسټ سره یو فیوزل تړل شوی او د موټر دننه وړل شوی و. په پایله کې د موټر دننه کاربن مونوکساید جمع شوی و. د ډاکټر ویلنټاین د وینا په اساس کله چې پولیس د ډاکټر جوزف موټر ته رسیدلی و، هغه وخت ډاکټر ژوندی و. د دې معنا دا شوه چې هغه یې مړ کېدو ته پرېښی و. دغه نظریات ډېر پرمختللي وو او داسې خلک وو چې نه یې غوښتل دا نظریات د خلکو مخ ته راشي. له دې وروسته د ډاکټر جوزف څېړنیزه لړۍ یو بل لوی ساینسپوه جیمز ای مکډونالډ مخکې ویوړله. مګر د 1901 میلادي د جون په 14 هغه هم په سر وویشتل شو. مګر دولت داسې اعلان وکړ چې هغه ځان وژنه کړې. د همدې جرم په سزا کې یو بل ساینسپوه روب پالمر ژوندی په بحر احمر کې ډوب کړی شو. د امریکا پخواني ولسمشر جیمي کارټر په ژمنې سربیره په دې اړه کومه څېړنه ونه کړی شوه. د انګلستان ډیری لومړی وزیرانو او د امریکا ولسمشرانو د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو په جریان کې له خپلو رای ورکوونکو سره دا ژمنې کړي دي چې که دوی ټاکنې وګټلې، نو ټول هغه راپورونه به د خلکو مخ ته وړاندې کړي چې په دوسیو کې بند پراته دي. ولسمشر بارک اوباما په دې ژمنه کوونکو کې شامل دی. د فکر خبره ده، که د الوتونکي کابونه د فضایي مخلوق ملکیت وي، نو د دې په اړه د راپور خپرولو نه د امریکا ولسمشر او د انګلستان لومړی وزیر کوم څه منع کوي او څېړونکي یې ولې وژل کیږي. کومو څېړونکو چې په برمودا مثلث بېطرفه څېړنې باندې کار کړی، هغوی دې پایلې ته رسېدلي دي چې د الوتونکو کابونو والا کوم خلایي مخلوق نه دي، لکه څنګه چې د دوی په اړه د همدې تاثر ورکولو هڅه کیږي، بلکې زموږ د همدې نړۍ انسانان دي. البته دوی په خپلې څېرې، لباس او حرکاتو سره د دې تاثر ورکولو هڅه کوي چې دوی انسانان نه، بلکې فضایي مخلوق دی. د هغوی جسم زموږ د جسم په څېر دی. پوزه، غوږ، خوله، سترګې، لاس، پښه او نور ټول غړي یې د عامو انسانانو په څېر دي. د دې په دلیل کې ګڼې پېښې شته ده چې له تفصیل پرته یې دومره پوهېدل بس نه کوي چې د دې الوتونکو کابونو والا لخوا د تښتول شوو خلکو له خبرو دا په ډاګه کېږي چې تښتونکي زموږ په څېر انسانان دي. البته دوی په هره ژبه غږېدلی شي. راځئ لږ د دوی د ژوند په اړه فکر وکړو. د دې خبرو په رڼا کې که ولیدل شي، نو د دوی سره به له دې پرته نورو څانګو کې ټکنالوژي څومره پرمختللې وي. د مثال په توګه طب، څنګه چې مخکې د ځینو تښتول شوو په حواله وویل شول چې د الوتونکو کابونو والا سره له لیدو وروسته په دوی کې حیرانوونکي بدلونونه راغلي. همدارنګه د فادر فکریسیډیو د وینا په اساس د همیشنۍ او پیدایښتي ناروغیو جوړېدل. له دې خبرې څخه د دوی د پرمختګ اټکل کېدای شي چې هغوی د همیشني او پیدایښتي ناروغانو بریالۍ درملنه کولی شي چې په لیدو یې ممکن د کمزوري ایمان خاوندان هغه خدای وګڼي.
ویترنري په اوس وخت کې داسې ځانګړې ستنې په بازار کې موندل کیږي چې په لګولو یې غوا، میخ او نور څو چنده زیاتې شیدې کوي. د دې په نظر کې نیولو سره تاسې د برمودا والا د دې څانګې پرمختګ اټکل کولی شئ. آیا داسې ویل کیدی شي چې هغوی د غواګانو او میخو تیونه له شیدو نه ډکولو پرته د تیونو د وچولو وړتیا هم ترلاسه کړې؟ خامخا د لیزر وړانګو په وسیله په دې کار کې کومه ستونزه نشته. کرکیله د لیزر وړانګو په اړه به تاسې لږ ډېر پوهیږئ. دا د دې وخت د ټکنالوژۍ نوې بڼه ګڼل کیږي. که د لیزر په وړانګو څوک واک ترلاسه کړي نو داسې کارونه کولی شي چې خلک یې په معجزې وګڼي او په طاقت به یې ایمان راوړي. د لیزر وړانګو په وسیله شنې کروندې په څو دقیقو کې وچې او شاړې کیږي. شاړه ځمکه په شنو کروندو بدلیدی شي. تاسو چې د کوم کمپیوټر او تلویزیون په پرده څه ګورئ هغه یوازې وړانګې وي چې د بېلابېلو ژوندیو او بېساه منظرو په شکل تاسې ته په ښیښه ښکاري. د دې منظرو د لیدو لپاره اوس تاسې شیشې ته اړ یئ، مګر په نږدې راتلونکي کې به تاسې د شیشې اړتیا ونه لرئ. د لیزر وړانګو په وسیله به په هر ځای کې تاسې ته هر څه ښودل کیږي، تر دې چې په هوا کې هم. یعنې تاسو به وګورئ چې په کومې څلورلارې کې د کمپنۍ اعلان له بورډ پرته روان ښکاري. د اعلان لپاره به د بورډ اړتیا نه وي، بلکې نیغ په نیغه به په هوا کې د لیزر وړانګو په وسیله هماغه منظر جوړیږي چې د اعلاناتو په بورډ لګول کیږي. همداسې به د تلویزیون له پردې پرته ټول هغه شیان په فضا کې ښکاره کیږي چې د تلویزیون په پرده ښکاري. نو که په کومه شاړه ځمکه د شنې کروندې منظره ښکاره کول وغواړئ نو د لیزر وړانګو په وسیله یې ښودلی شئ. همداسې د دې وړانګو په وسیله د لویو ودانیو ورکول، په ځمکه او سمندر کې زلزلې راپورته کول او انسان خلکو ته دوه ټوټې کول، یعنې د لیزر وړانګو نه په ځینو شیانو کې د ریښتینې ورانۍ او په ډیرو کې د نظربندۍ کار اخیستل کیدی شي. په اوسني وخت کې له امریکا سره لیزر ګایډډ توغندۍ الوتکې او د توغندیو له منځه وړونکي لیزري وړانګې شته، مګر په لومړیو مرحلو کې دي. نو آیا ستاسې ذهن به دا خبره ومني چې د برمودا مثلث والا لیزر وړانګې ترلاسه کړي دي او که نه؟ ترانسپورټ سیستم د الوتونکو کابونو په اړه تاسې ولوستل چې د هغوی په ښکاره کېدو سره د نړۍ نوی ترانسپورټ سیستم په ټپه ودرېږي. له زرګونو کیلومترو نه لرې د سپوږمکیو فلمونو پاکولو وړتیا لري. لږ فکر وکئ چې په دې ډګر کې به هغوی څومره وړاندې تللي. آیا د نړۍ ټول ایمیلونه، ټلیفوني اړیکې او پیغامونه لومړی هغوی ته ځي؟ د انټرنیټي نظام پوهانو کې مشهوره ده چې د دې مرکزي سرور یا مین سرور پنټاګون دی. دا ټول سیستم له پنټاګونه کنټرولېږي. ممکن داسې نه وي، بلکې د برمودا والا د ټکنالوژۍ په اړه له پوهېدو وروسته دا ویل کیدی شي چې دا ټول نظام د هغوی مخ ته داسې دی څنګه چې د کمپیوټر سکرین ستاسې مخ ته دی، ځکه دا ټول نظام په سپوږمکۍ کې روان دی. د سپوږمکۍ په اړه خو تاسې ولوستل چې برمودا کې په ناسته دوی څه ډول د سپوږمکۍ معلومات کنټرولوي. کوم کمپیوټر هم د انټرنیټ سره له نښتو وروسته د هغوی له سترګو ژغورل کیدی نشي. فکر وکئ، دا پرمختګ دی که شاتګ؟ دا باوري سیز دی که ناڅاپه هر څه ورکوونکې وسیله؟ د برمودا مثلث په اړه اوس دا پوښتنه پاتې کیږي، دوی څوک دي او دې ځواکونو دومره نوې ټکنالوژي د کوم جنګ لپاره جوړه کړې ده او د دوی موخې څه دي؟ د یو مسلمان په توګه باید دا هیر نه کړو چې په نړۍ کې د خیر او شر ځواکونه پیدا کیږي او اوس د خیر او شر او حق او باطل ترمنځ مبارزه له پریکړه کوونکو شیبو څخه تیریږي. موږ باید دا په ذهن کې وساتو چې په برمودا مثلث کې شته ځواکونه له شر سره اړیکه لري او په دې خبره کې شک نشته چې دا ټول چمتوالی له نړۍ نه د حق ختمولو، باطل واک ته رسولو، ریښتیا له منځه وړلو او د درواغو واکمنولو لپاره کیږي. کومې پیښې چې د برمودا مثلث او الوتونکو کابونو په لړۍ کې اوریدل شوي که د نبوي احادیثو په رڼا کې تحلیل شي نو د یو مسلمان ذهن باید سمدستي د دې لویې فتنې په لور واوړي چې د انساني تاریخ تر ټولو لویه فتنه ده. له کومې فتنې چې هر پیغمبر خپل امت ویرولی دی او زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بیا خپل امت له دې څخه ویرولو. دا فتنه دجال دی چې په یادولو به یې صحابه و کرامو ژړل او خپله نبي کریم صلی الله علیه وسلم به دومره اندېښمن و چې په مدینه منوره کې د یو ماشوم ابن سیاد خبر ورته ورسید چې د دجال نښې پکې وي، نو هغه صلی الله علیه وسلم خپله د کور ته تلو او د هغه په اړه به یې څېړنه کوله. اوس کوم علت دی چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خبرو رښتیا منونکی امت د خپلې شاوخوا ټولو ګواښونو نه بې پروا په نااشنا لورو ځغلي رازغلي؟ باید داسې شوي وای چې د الوتونکو کابونو او برمودا مثلث د پیښو په راښکاره کېدو سره سم په سنجیده توګه دې موضوع ته پام شوی وای،
مګر داسې ښکاري چې د دجال د راوتو وخت نږدې دی، ځکه علماو له محراب او منبر نه د دې یادونه پرېښې ده. څه ډول چې د ابن سیاد په اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل و چې د لږو نښو له امله یې خپله په دې اړه څېړنې کولې، موږ هم باید د برمودا مثلث او الوتونکو کابونو په اړه همدا لاره غوره کړې وای او لیدلي مو وای چې د هغې له مبارکې خولې چې د دجال کومې نښې ویل شوي دي په برمودا مثلث او الوتونکو کابونو والاو کې شته که نشته.